السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، زه عبدالرحمن مصلح د ښوونې او روزنې د مضمون ښوونکی. ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې نقطه یا ټکي لرونکي توري. مخکې له دې چې دا درس ووایو، آیا داسې خو به څوک نه وي چې په تېر درس کې مشکل ولري؟ نشته؟ آفرین، شاباس. اوس څوک کولی شي ماته ووایي چې کوم توري نقطه یا ټکی لري؟ شاباس، آفرین. الف نقطه ټکی لري؟ نه، نو الف نه لیکو. ب دوهم ت یا تا حرف او ث یا ثا حرف، ورپسې کم توری؟ ډېر ښه، آفرین. جیم او ورپسې توری شاباس، خا توری او ذال توری ډېر ښکلی. ورپسې ناسینا، آفرین. شین توری. بل کم توری؟ ویری ګوډ، ډېر ښه. باد توری او باد پسې کم توری؟ لام، نه. فی، ډېر ښه. فی پسې آفرین. قاف. قاف پسې نون او د نون پسې نشته. شته ده، هغه د هجا د تورو وروستنی توری، یعنې یا په دې شکل. سمه ده. دا درس موږ او تاسو مخکې هم لوستلی او هم لیکلی و، خو ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې یو ځل بیا تکرار شي، نو بیا به یې وایو. زه یې وایم، تاسې یې له ما پسې تکرار کوئ. سمه ده؟ نو تختې ته وګورئ. با تا ث جیم خ ذال شین باد فا قاف نون یا همدومره دي ګرانو زده کوونکو ټکي لرونکي حروف؟ نه، ګورئ چې متوجه نه یاستئ، بلکې یو توری مې پکې پرېښی ده. هغه څه شی ده؟ هغه ز یا زی ده. ذال زا شین. دا و ګرانو زده کوونکو د ټکی یا نقطه لرونکو تورو پیژندنه. ستاسې کورنۍ دنده دا ده چې دا به 2 صفحې ولیکئ، او بل دا چې وبشمېرئ چې په حروف د هجا په تورو کې څو توري نقطه یا ټکی لري. او که چیرې تاسو نشو کولای چې معلوم کړئ، نو د خپلې مورکۍ او پلارجان څخه به مرسته وغواړئ.
سمه ده. په دې درس کې سوال یا پوښتنه شته؟ که وي ووایئ او که نه وي نو ټول خپل د قرآن بخش خلاص کړئ. 46مه پاڼه. آفرین، شاباس. هر یو خپل کتابونو کې 46مه صفحه راواړوئ. څومره ښکلي ماشومان. آفرین. راوامړو. څه یې لیکلي؟ زمون پیغمبر. آفرین. زمون پیغمبر. په دې ځای کې پوښتنې کړي له تاسې څخه. هغه پوښتنه دا ده چې د چا په امت یې؟ د چا په امت یې؟ آفرین، شاباس. د محمد صلی الله علیه وسلم په امت یم. دوهمه پوښتنه یې کړې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څوک دی؟ څوک یې وایي؟ آفرین. دی الله جل جلاله پیغمبر او زموږ مسلمانانو پیغمبر دی او ایمان ورباندې لرو. که چیرې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان را نه وړو موږ مسلمانېدی نشو. او بله دا خبر چې موږ محمد صلی الله علیه وسلم سره ډیره مینه لرو او څوک چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مینه لري له هغه سره الله جل جلاله مینه لري. او له چا سره چې الله جل جلاله مینه وکړه له هغه سره ټوله دنیا مینه کوي. او چا سره چې ټوله دنیا مینه وکړه نو دی به په ټول ژوند کې خوشحاله وي. ګرانو زده کوونکو، کولی شئ ماته ووایئ چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پلار نوم څه و؟ څوک یې وایي؟ آفرین، شاباس. نه، زه به یې ووایم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پلار نوم عبدالله و. ښایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مور نوم څه و؟ څوک یې وایي؟ آفرین. ګلونو ماشومانو، زر 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 زر. شاباس. نه، مریم خو د عیسی علیه السلام د مور نوم و. آفرین. بیبي امینه وه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مور نوم بیبي امینه وله. نو ګرانو زده کوونکو، تاسې د نن ورځې کورنۍ دنده دا ده چې دا درس به په کورونو کې لیکئ او له خپلو والدینو څخه به د محمد صلی الله علیه وسلم په اړه پوښتنې کوئ چې څوک و، چیرته یې ژوند کړی و او څنګه یې ژوند کړی و، له خلکو سره یې څه رقم سلوک کوو. بیا به هر یو زده کوونکو تاسې خپله کورنۍ دنده د خپلو ملګرو په وړاندې د ټولګي مخې ته ووایه. سمه ده؟ بیا هم که چیرې تاسو سره په دې درس کې مشکل و نو له خپلو ښوونکو سره یې د وټساپ له لارې شریک کړئ. اوس نو اجازت راکئ ما او عبدالرحمن مصلح ته، تر څو بیا ستاسې په ښایسته چوپړ کې حاضر کېږم. د الله په امان.